په های کورټ کې سرعام مردار کو د نرتوب کار خو د خالد په شان سوان کړی دی نه کې ما او یار خکلک ولاړو که یار ټپنو ما قربان کړی دی. السلام علیکم مینوالو، زه وقاص ارمان، تاسو د ارمان ټي وي نه حاضر مینوالو ما سره بخار تنخوا صاحب پروګرام کې مرسته کړې ده. مینوالو یو ښکلی شان کلام یې تیار کړی، مې خپلو کتونکو سره یې پیش کړو. بخار تنخوا صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم. وقاص ارمان صاحب ډېره مننه چې لږ وخت پکې تېر شو چې ما غزل مزل نه دی ویلی. تاسو مننه کوم چې راغلی په دې سخت حالاتو کې تپوس مې وکړو او کلام به درته شریک کوم، مختصر دی ویلی مې هم ده خو تا په چینل مې نه دی ویلی، تا ته به یې شریک کړو چې ارشاد. مونږ همیشه په ګټه کې تاوان کړی دی، مونږ همیشه په ګټه کې تاوان کړی دی، د یار په سر ما د خلکو سره خفګان کړی دی. ډېر خیال ډېر او په یارانه کې ما او یار ښه کلک ولاړو، په یارانه کې په یارانه کې ما او یار ښه کلک ولاړو که یار ټپنو ما قربان کړی دی. ډېر خیال دا یو ځل بیا مننه ډېره مننه کومه چې په یارانه کې ما او یار ښه کلک ولاړو که یار ټپنو ما قربان کړی دی. ډېر خیال ډېر او زمانه نه بیلیدو خو اخر یې رانه بیل کړو، زمانه نه بیلیدو زمانه نه بیلیدو خو اخر یې رانه بیل کړو. ورته لمسون دی منافق او دی شیطان کړی دی. ډېر ښه تنخوا صاحب ډېر. او څه به ګیله رقیبو د غمازه کوو، څه به ګیله څه به ګیله د رقیبو د غمازه کوو. ما سره ډېر ظلم خپل جانان کړی دی. ډېر خیال ډېر. او په های کورټ کې سرعام مردار کو، های کورټ کې په های کورټ کې سرعام مردار کو د نرتوب کار خو د خالد په شان سوان کړی دی. ډېر خیال دا یو ځل بیا ډالۍ که مننه کومه په های کورټ کې سرعام مردار کو د نرتوب کار خو د خالد په شان ځوان کړی دی. ډېر خیال او په پښتنو باندې نوم لکه د نور ځلیږي، په پښتنو باندې په پښتنو باندې نوم لکه د نور ځلیږي. د پښتنو دپاره کار خو باچا خان کړی دی. ډېر ښه یار دا یو ځل بیا ووایه. مننه کومه په پښتنو باندې نوم لکه د نور ځلیږي. د پښتنو دپاره کار خو باچا خان کړی دی. ډېر خیال ډېر. او دا رښتیا ده تو کلي لاړې خولې ته بیا کله راخیږي، دا رښتیا ده دا رښتیا ده تو کلي لارې خولې ته بیا کله راخیږي. ما تنها ځکه خپل ارمان پسې ارمان کړی دی، ما تنها ځکه خپل ارمان پسې ارمان کړی دی. ډېر خیال ډېر ښه. مینوالو بهار تنخوا صاحب چې کوم غزل تاسو ته شریک کو، زما امید دی دا به تاسو خوښېږي. بیا به تاسو زه په نیکس پروګرام کې ملاقات کوم. زه وقاص ارمان تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان. زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ سره